کابل ټایم خبر ورکوي چې د افغانستان یوه بي پیلوټ الوتکه د خیبر پښتونخوا پر سر دورې خوړلې چې د پاکستاني پوځیانو لخوا پرې ډزې شوې دي او دواړو ترمنځ حالات ترینګلی شوی او نښته رامنځته شوې ده. پاکستاني پوځیانو غوښتل چې د اسلامي امارت هغه بي پیلوټ الوتکه له منځه یوسي چې په خیبر پښتونخوا کې دورې خوړلې چې د مخه یې د دواړو لورو ترمنځ نښته رامنځته شوله. د تان ټي وي چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که تان ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره تان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. کابل ټایم راپور ورکوي چې د افغانستان یوه بي پیلوټ الوتکه د پاکستان د خیبر پښتونخوا سیمې ته داخله شوې وه چې له امله د دواړو لورو ترمنځ وضعیت ترینګلی شوی دی. د راپورونو له مخې دغه ډرون د څارنې او کشفي ماموریت لپاره الوتنه کوله او د سرحدي سیمو له لارې د خیبر پښتونخوا اړخ ته داخله شوې وه. ویل کېږي چې دا الوتکه د یو څه وخت لپاره په همدې سیمه کې فعاله وه او د ځمکنیو تحریکاتو څارنه یې کوله. سرچینې زیاتوي چې د پاکستان پوځ ځواکونو د دې ډرون د کشف کولو وروسته پرې ډزې وکړې او هڅه یې وکړه چې دغه بي پیلوټ الوتکه له منځه یوسي. تر دې پیښې وروسته وضعیت نور هم ترینګلی شو او د راپورونو له مخې ویل کېږي چې دواړو خواو ترمنځ لنډمهاله نښته هم رامنځته شوله. د راپورونو له مخې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي اړیکې لا د مخه هم له ستونزو او بې باوریو سره مخ وي او دا ډول پیښې کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات نور هم پیچلی کړي. په خپره شویو انځورونو کې لیدل کېږي چې بي پیلوټ الوتکه د الوتنې په حال کې ده او په ځمکه نظامي کسان حضور لري چې دا پیښه د جدي والي څرګندونه کوي. شنونکي وایي چې د بي پیلوټ الوتکو کارول په داسې حساسو سیمو کې کولی شي د ناڅاپي او پوځي غبرګونونه رامنځته کړي. تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه رسمي سرچینو بشپړ وضاحت نه دی ورکړی، خو د راپورونه په ټولنیزو رسنیو کې په چټکۍ سره خپریږي او د خلکو ترمنځ یې پراخ بحثونه راپورته کړي دي. د تان ټي وي چینل درنو کتونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر.